अस्सलामुअलैकुम। د टिक ټاک هسټري به څنګه معلومو، یعنې په ټیک ټاک کې مونږ یو ویډیو کتلې وي، هغه بیا مونږ د هغه ویډیو پسې ګرځو چې دا ویډیو په کم ځای کې پرته ده، خو ویډیو د هغه ټایم سره یعنې زمونږ د ټیک ټاک نه تللي، خو هغه په دې ټیک ټاک کې پرته وي. نو ټیک ټاک هسټري به څنګه معلومو؟ د دې یو سمپل دوه اسانې طریقې چې هغه به سره په نننۍ ویډیو کې ښایي. نو ویډیو لازمي وګوره، ویډیو خپل ملګرو سره هم شیر کړئ. د دې ویډیوګانو دپاره زموږ پیج ضرور لایک او فالو کړئ. داسې قسمي ویډیوګانو دپاره که زموږ ویډیو څوک په یوټیوب باندې ګوري نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ چې داسې قسمي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي. دوی یو سمپل دوه اسانې طریقې دي چې ټیک ټاک هسټري به څنګه معلومو. نو دواړه طریقې درته ښایو. فرست نمبر طریقه دا ده چې کله هم تاسو ټیک ټاک اوپن کو، ټیک ټاک چې کله اوپن کو، سرچ دا نشان درته ښکاري، په دې باندې به تاسو کلیک کړئ. چې دا هم کلیک کو، په دې کې به تاسو صرف دا ډاټ، په دې ډاټ باندې وکلیک کړئ. یو ډاټ به صرف بر ولیکئ، نور څه ضرورت نشته. بیا به یې سرچ باندې کلیک کړئ. دې نه بعد بره به یې سرچ کې راواغستو ویو یور ویچ هسټري، په دې باندې تاسو کلیک کړئ. په دې باندې تاسو کله کلیک کړئ، کومې ویډیوګانې مونږ کتلي هغه ټولې ویډیوګانې دلته مونږ ته شو کړي. نو په دې طریقه باندې مونږ دغه ویډیوګانې کتلی شو، یعنې د ټیک ټاک دا هسټري کتی شو. دویمه طریقه دا ده، په دې طریقه هم تاسو کله دلته لاندې ستاسو خپل پروفایل ته راشئ. پروفایل ته راغلی، په پروفایل کې به دلته دا دل دا نشان درته ښکاري، په دې باندې تاسو کلیک کړئ. چې په دې باندې هم کله کلیک کړو نو دلته هم تاسو ته هغه ویډیوګانې راواغستې، کومې ویډیوګانې چې مونږ مخکې کتلې شوي وي او بیا راته معلومې نه وي. نو دغه شانتې به دا ویډیوګانې تاسو داسې ګورئ. دا ویډیوګانې دا مونږ کتلې دي، یو ځل اوس هم بیا راواغستې، مونږ ته دلته هم راواړولې. هلته په سرچ کې هم ډاټ ولیکه او بیا په سرچ باندې کلیک کړئ، نو هلته بیا ته هم راوالي. دغه دوه سمپل اسانې طریقې وي چې تاسو ته مونږ وښولې ټیک ټاک هسټري به څنګه معلومو. نو داسې دا ویډیو د خپل ملګرو سره هم شیر. داسې قسمي ویډیوګانو دپاره زموږ پیج او لایک او فالو کړئ. زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ، داسې قسمي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې میلاویږي.